ارشاد خلک راځي یا خو زما د زړه کنډر وران کوي خلک راځي یا خو زما د زړه کنډر وران کوي یا خو ورځي د دغه بر کلي ګودر وران کوي خلک راځي یا خو زما د زړه کنډر وران کوي یا خو ورځي د دغه بر کلي ګودر وران کوي او یا د غریب سړي جونګړې ته تیلې ورته کوي یا د غریب سړي جونګړې ته تیلې ورته کوي یا خو ورځي پرې د هر کلي خان له سر وران کوي یا خو یا د غریب سړي جونګړې ته تیلې ورته کوي یا خو ورځي پرې د هر کلي خان له سر وران کوي او یا خو د دغه جنۍ دواړه سترګې نه توروي یا خو د دغه جنۍ دواړه سترګې نه توروي یا خو د دغه جنۍ شین خال جادوګر وران کوي یا خو د دغه جنۍ دواړه سترګې نه توروي یا خو د دغه جنۍ شین خال جادوګر وران کوي او وینم تاسو له هر ځای کې جوماتونه سیزي وینم تاسو له هر ځای کې جوماتونه سیزي یا خو ورځئ پې خامخا ورله مندر وران کوي او یا قدیر ګل جلبل له یار غاړه غټۍ راولی یا قدیر ګل جلبل له یار غاړه غټۍ راولی یا قدیر ګل جلبل له کلی سور کمر وران کوي ډېر ښه جي ډېر زبردست ډېر مزېدار جي غزل درته وایم زه مسلمان یم سني ځکه اسلام مې خوښ دی زه مسلمان یم سني ځکه اسلام مې خوښ دی چې عقیده لري صحیح هغه امام مې خوښ دی او دلته کې نه دلته حرام د شونډې نږدمه ګناه ده پکې دلته حرام شونډې پې نږدمه ګناه ده پکې دلته کې نه هلته کې ډک د مایو جام مې خوښ دی دلته حرام شونډې پې نږدمه ګناه ده پکې او دلته کې نه هلته کې ډک د مایو جام مې خوښ دی سر هوا ګرځي لیونی هوا راوالوتله سر هوا ګرځي لیونی هوا راوالوتله د هر سپین ګیري او سپین روبې احترام مې خوښ دی او ځان چې شهید کړي قام دپاره خپلې وینې ورکړي ځان چې شهید کړي انګار صاحب ځان چې شهید کړي قام دپاره خپلې وینې ورکړي شینده ګلونه پې دې قبر ته سلام مې خوښ دی او سپرې ملګرو که سلطان سکندر شمه زه سپرې ملګرو که سلطان سکندر شمه زه ځکه شمله د پښتنو او پښتون قام مې خوښ دی وی کله خو به ځان خورمه کله به غوزان خورمه ته تورې ګورګورې خوره زه به سره توتان خورمه زه رقیبه لرې شه زه پې درست جهان خورمه ما ته یې تاوان رسي هر څه په جانان خورمه او بر کنډو ته راشه نن پته چرګان خورمه او زه دې لیونی کړمه خپل سرې ګریوان خورمه او اوړي کې کالام ته ځم ژمي کې کبان خورمه اوړي کې کالام ته ځم ژمي کې کبان خورمه او ټیک ده کابلی ما خورمه پاکستان خورمه او زه په قدیر ګل جلبل ښکلي سره لبان خورمه زه تورې ګورګورې خوره زه به سره توتان خورمه بل غزل دی یار د منصرې مڼې ما نه هر ماښام غواړي زه ورله غوزان راوړم دی رانه بادام غواړي دا خو یوه ورځ نه ده دا رانه مدام غواړي دې ته به څوک رسي مینه ډېر ناکام غواړي دې ته به څوک رسي مینه ډېر ناکام غواړي زه غریب سړی یم ټور د کلام غواړي او اوس به تې توبه کړمه ډک د مایو جام غواړي ویده نه قدیر ګل جلبل سرې شونډې انعام غواړي زه ورله غوزان راوړم دی رانه بادام غواړي غریب انګار صاحب غریب د لوږې نه شمکور ګرځي دا ولې ګرځي
غریب د لوږې نه شمکور ګرځي دا ولې ګرځي د خان بچی موټر کې سور ګرځي دا ولې ګرځي او دغه ماشومه جاړي زه چې لږ تپوس ترې وکړو دغه ماشومه جاړي زه چې لږ تپوس ترې وکړو د دې په سر لمبې د اور ګرځي دا ولې ګرځي دغه ماشومه جاړي زه چې لږ تپوس ترې وکړو د دې په سر لمبې د اور ګرځي دا ولې ګرځي او اختر دی ډېرو خلکو نوې جامې واغوستلې اختر دی ډېرو خلکو نوې جامې واغوستلې پیغله زړو جامو کې کور ګرځي دا ولې ګرځي دا بیا ووایه جي دا بیا ووایه ډېر ښه اختر دی ډېرو خلکو نوې جامې واغوستلې پیغله زړو جامو کې کور ګرځي دا ولې ګرځي مینه ګناه نه ده ثواب دی ګناهګار پسه دی مینه ګناه نه ده ثواب دی ګناهګار پسه دی ولې په دغه پسې پیغور ګرځي دا ولې ګرځي او مور نه په پټه مور خبر نه ده په پټه برګودر ته لاړه مور خبر نه ده په پټه برګودر ته لاړه د چم کوڅو کې پسې مور ګرځي دا ولې ګرځي او داسې بنګړي ورله وړي چې دنیا خبروي داسې بنګړي ورله وړي چې دنیا خبروي چم کې د مستو بنګړو شور ګرځي او زه قدیر ګل جلبل په تیر د مالو سره یما لاس کې ټوپک ما پسې رور ګرځي دا ولې ګرځي زه قدیر ګل جلبل په تیر د مالو سره یما لاس کې ټوپک ما پسې رور ګرځي دا ولې ګرځي جی ګران وختونکو تاسو جلبل صاحب زموږ سره واورېدو څنګه چې تاسو ته ما په اوله کې وی چې جلبل صاحب یو ډیر تاریخي سړی دی یو ډیر زبردست شاعري کړې ده او ماشاءالله الله دې ژوندی لري چې زمونږ د پښتو ژبې ته هم دغسې ګټورې خبرې او ګټور کلامونه راچي ځکه چې داسې خلک ډیر کم پاتې دي موږ په دغه خلکو پسې ګرځو او تاسو ته په دې جرګه ټي وي باندې مخامخ کېنو نن موږ په دوی پسې دلته سور کمر ته راغلي یو همدغسې بس تاسو مخې ته موږ نور داسې شاعران داسې ادیبان او داسې لیکوالان کېنو چې انشاءالله تاسو په هغوی باندې ویاړ کوئ ځکه چې زمونږ پښتو ژبه په دې خلکو اډانه ده زمونږ پښتو ژبه په دې خلکو آباده ده نو انشاءالله پر روان پروګرام کې بعد یو نوي مېلمه سره ستاسو په درانه خدمت کې بیا حاضرېږو تر هغې دمه خپل کوربه جنت ګل عادل د هغه ملګرو نادر خان لاله او شمشاد انګار صاحب له ورکړي اجازت د الله په امان